السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې داسې دعا راوښیه، یو ذکر راوښیه، یو نجلۍ مې خوښه ده چې هغه په نکاح کړمه. تفصیل بیا وروسته درته بیان کړم د دې کیسې. محترمه، ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغلی ویل یا رسول الله دعا وکړه چې پلانکی زما په نکاح سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي؟ لو دعا لك اسرافیل وجبریل ومیکائیل وحملة العرش. که اسرافیل او جبرائیل او میکائیل علیهم الصلاة والسلام او هغه ملائکه چې عرش عظیم پر اوږو دي هغه دعا درته وکړي و انا فیهم زم په هغو کې هم زم دعا درته وکړم، ستا په نصیب به نسي ما سوا له هغه ښځې چې ستا په قسمت کې وي. حدیث 2449 صفحه 300 فیض القدیر شرح د جامع الصغیر جلد نمبر 5 کې د حدیث روایت کړی دی. نو محترمه، نو زه به څه ذکر تا ته در وښیم. واقعا داسې ده، یو خادم راته وویل چې ځوان رالی راته وویل چې ته دیوبندي صاحب خادم یې، دا زما عرض ور ورسوه پر نجلۍ باندې عاشق یم، له ډېره وخته مې ورسره ارتباط دي، دا هم دغسې را باندې ګرمه ده، زه مور باندې ګرم یم، اوس ما مور پلار یې نه راکوي. نو زه قریب دې ته یم چې ځان مړ کړم یا نجلۍ مړه کړم یو چم وکړم. محترمه، دا ټول شیطاني چمونه دي چې دا تاسو یې کوئ. څه ضرورت چې پردیو نجونو سره تاسو تعلقات لرئ؟ دا شیطاني لذت خوند دی. یوګا په خوله راځي نو خو بیخي بې ادبي ده، بیا به مې درته کړې وای. دا ټول شیطاني کارونه دي. ښځې دې خوښه ده، تعلق ولې ورسره ساتي؟ ښځې دې خوښه ده، خبرې ولې ورسره کوې؟ چې هر ځای دې ښځه خوښه ده بیا ورسره وواړه. او دا چې ستا مور پلار تا ته نه در غواړي، ستا قسمت به نه وي. زه تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یم غوره چې هغه صحابي ته وایي وی ولو دعا که تا ته اسرافیل علیه السلام دعا وکړي، جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام او د عرش عظیم ملائکې تا ته دعا وکړي او زه هم کې پکښې یم، ما تزوجت الا المرأة التي، نه به کې په نکاح ما سوا هغه ښځه چې تا ته لیکل سوي په تقدیر کې. نو که دې په تقدیر کې وه زوجه و ښځه به سي، او که دې په تقدیر کې نه وله نو بس پرېږده، دا شیطاني خوبونه پرېږده. او بل دغه هلک مور پلار دی نو دا بدبختي نه کوي چې سره خوښ دي وارخ کوي، دا بیا اوس کوي مکسي دي. تاسو اوس زموږ د خوچرام واده یې کې باره د خسرو د خواشي مینه سي، د زوی مینه نه وي. و ظالمه پلار و ظالمې مور ستا سره خو په ځان کې نه پرېوځي، خو له زوی سره پرېوځي، زوی ته یې ورېلک سمه په طبیعت ښځه وغواړي باره به له زنا څخه را مناوي. ډېر داسې ځوانان سته ما ته ژاړي، مولوي صاحب ما زناوې راڅه کېږي. ولې هلکه زناوې ولې؟ ما کور طبیعت خراب دی، ښځه مې پر طبیعت نه ده برابر. هلکه ورس خو بله وکړه، بله نه سم کولی، مشاکل درته زېږي، مشکلات راته پیدا کوي. بس نو زه په پردیو ښځو باندې اخته یم چې خوښ یم هغه کوم، زنا یې ورسره کوم. و د ظالم زامنو انسانان یاست، بدبختان و حیوانان یاست. دا اوس څه د زنا دروازې و د بدبختۍ د مخلص کړي دي. مخ کوئ داسې د الله څخه وبېرېږئ. نو محترمه، که دې په قسمت کې وه وبسي، د پېښوریانو به په رقم باندې وبشي که نه، که نه نو په مخه دې ښه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.